سلامونه ملګرو، هیله صحتمند بیاست، په کوم په خیر وي. زه یم عبدالفتاح همدر، تاسو ګورئ تکنیکل همدر یوټیوب چینل. راځو د پروډکټ هانټینګ اړوند څلورم کلاس ته، چې څه ډول موږ تاسو کولی د امازون لپاره پروډکټ پیدا کړو. لکه څنګه چې موږ تاسو ویلي وو په تېرو ویډیوګانو کې چې پروډکټ هانټینګ په دوه ډوله دی. یو مینوال پروډکټ هانټینګ په تېرو ویډیو کې معمولا کار باندې وکړو، څنګه موږ تاسو کولی شو مینوال بغیر له ټول څخه یو پروډکټ پیدا کړو تر څو موږ لپاره ښه پروفیټ ولري. دوهم موږ تاسو ویلي وو چې پروډکټ هانټینګ بای ټولز، د ټولز په واسطه باندې په تیزی سره موږ ته پروډکټ پیدا کړي، خپل پسې سرګردانه شو، ډېر پسې ونه ګرځېږو. لاند معلومات موږ ته راکړي، لاند معلومات په اسانۍ سره موږ پروډکټ پیدا کړو. د وخت له ضایع کېدو څخه مخنیوی وشي، یعنې له ټولز څخه استفاده وکړو. دا دوم ډول ولو. اوس له دې وروسته ټول هغه ټولز وایو چې موږ د پروډکټ هانټینګ کې استفاده کېږي. لومړی پیل کوو له پري پروډکټ ټولز څخه. کوم پروډکټ چې هغه د ټولز چې پري دي او پروډکټ هانټینګ لپاره استفاده کېږي، لومړی هغه باندې خبرې کوو چې هغه کوم ټولز دي او عملا هر یو څه ډول ډاونلوډېږي، څه ډول انسټالېږي، څه ډول استفاده کېږي، ټول عملا کاروو. تاسو هم هڅه وکړئ، کوشش وکړئ چې دغه عملا له ما سره کار کړئ د ویډیو په جریان کې. لکه دا ویډیو چې ګورئ عملا هماغه ټولز انسټال کړئ او کار یې کړئ. کوم پوښتنه لرله کمنټ کولی شئ، یا له ما سره په واتساپ لاره شریکولی شئ، زه سره همکاري کوم انشاءالله. نو کوشش وکړئ چې دغه عملا کار کوي. صرف د ویډیو کتلو باندې یو څه نه زده کېږي، تاسو باید پریکټیس وکړئ تر څو یو څه زده کړئ. پروډکټ هانټینګ یو داسې بخش د دې امازون د زده کړې چې که چېرې دا تاسو زده کړئ بغیر له سرمایه‌ګذاري، تاسو کولی شئ له همدې لارې څخه عاید ولرئ او ګټه وکړئ. پروډکټ پیدا کړئ، همدا پروډکټ کولی شئ په نورو سیلرانو باندې خرڅ کړئ. تاسو وخت باندې ضایع کړی دی، کار باندې کړی دی، پروډکټ مره پیدا کړی دی چې ښه پروفیټ لري، ښه ګټه لري. یو بل سیلر دغه بیا وخت نه لري، پیسې لري، غواړي چې تاسو پروډکټ واخلي او هغه یو اتومات لیست کړي. نو هانټینګ اتمن زده کړئ، کوشش وکړئ له دغه پري ټولز څخه استفاده وکړئ. او پري ټولز یعنې تاسو کولی شئ بغیر له کوم پیسو څخه هغه ټولز استفاده کړئ، اخیستلو ته ضرورت نشته. نو راځو نن چې کوم ټولز موږ تاسو استفاده کوو، څنګه انسټالوو، کوم ټولز دا او څنګه یې کاروو. اوس لکه دا د امازون ویب سایټ ته تاسو پروډکټ وینئ، هر پروډکټ کې ګوره دغه ماوس باندې درئ، څخه باید کوم ته چې هر یو به کلیک کوئ، بیا به ډیټیلز یو پروډکټ رااخلئ، ګورئ بیا. اوس موږ تاسو د ټول څخه استفاده کوو چې راسي د هر پروډکټ په ایمیج ودرېږي، خلاصېدای ضرورت نشته چې ولاړ شي ډیټیلز ته. په هغه په ایمیج ودرېږي، تاسو د پروډکټ اړوند ټول معلومات درکړي. هغه څه ده ډیز کویک ډیز امازون د اوله صفحه کې راغی کویک ویو، په دې به کلیک وکړئ. په ګوګل په کروم کې به تاسو ولید، دا به همیشه په کروم کې سرچ کوئ، په کروم براوزر کې. دغه اول څه ده په ډیز امازون کویک ویو به کلیک پسې وکړئ، ورته منتظر اوسئ تر څو دا صفحه راسي. که چیرې تاسو په کمپیوټر کې انسټال وي، دلته به ریموو فرام کروم وي. اوس یې دا ما کمپیوټر کې نه ده انسټال، اډ ټو کروم به کلیک کوو تر څو ډاونلوډ شي کمپیوټر ته چې اډ ایکسټینشن دا یو پری ایکسټینشن ده چې موږ د امازون د پروډکټ هانټینګ لپاره استفاده کوو. دا د انسټال شو، دلته سره راسي ایکسټینشن ته. دغه اول څه دی ډیز امازون کویک ویو، دا انسټال شو. اوس که راسي بیا هم په موږ په ویب سایټ کې کوم تغیر نه وینو، هماغه ویب سایټ ته هماغه رقم کار کوي، څه تغیر نه وینو. دې لپاره به تاسو راځئ خپل دلته ایکسټینشن ته به راځئ، دلته خو دا انسټال شو، ریموو یې موږ نه کوو. اوس ګوره انسټال دی، تاسو که چا په کمپیوټر کې انسټال وي، دلته به د اډ کروم په ځای باندې ریموو فرام کروم لیکلی. موږ یې نه ریموو کوو، غواړو چې استفاده یې وکړو له دې ایکسټینشن څخه. رابسئ دغه ایکسټینشن ته، دغه آیکن چې ده ګوره ماوس باندې ودرئ، ایکسټینشن ورسره لیکلي دي، په دې به تاسو کلیک وکړئ. دلته کوم ایکسټینشنونه تاسو اډ کړي هغه ورته ټول ښکارېږي. دا مرحله مرحله ټول وایي، څه ډول استفاده کېږي، څه ډول کار کوي او کوم کارولو لپاره استفاده کېږي، ټول وایو. اوس موږ ډیز امازون کویک ویو وایو. دغه ایکسټینشن ده د کوم پین علامه چې ده به کلیک تاسې وکړئ تر څو دلته راسي. دا دلته راغی. که چیرې دلته انیبل ایکسټینشن که چیرې ډیسیبل وي، دلته به دغه اپ وي، دا به تاسو آن کړئ. نور چې آن کړو تاسو کولی شئ استفاده یې وکړئ. خو بیا هم ګوره کوم تغیر پکې رانغی. په دې وخت به تاسو راځئ د امازون صفحه به ریفرش کوئ. د راتلونکي لپاره ریفرش ضرورت نشته، د لومړي ځل لپاره به تاسو ریفرش کړئ تر څو تاسو استفاده وکړئ. کله چې تاسو ریفرش هم کړئ، بیا هم تاسو راسئ په دغه تصویر باندې ودرېږئ، نه به درته راځي لومړي ځل لپاره. دا یو څه وخت نیسي، که چیرې انټرنیټ سو لږ ډېر وخت نیسي، حوصله به ورته کوئ، اتمن راځي باندې لږ حوصله ورته کوو تر څو راسي د ایکسټینشن څخه استفاده وکړو. کوشش به کوئ چې دغه ایکسټینشنونه سټیپ بای سټیپ ټول زده کړئ. زه هر یو مرحله په مرحله درته انسټالوم، درته استفاده کوم. که په کوم شي نه پیداست کولی شئ کمنټ کې موږ ته کمنټ کې هغه پوښتنه تاسې
یا په د ویډیو په ډسکرپشن کې زه خپل د واتساپ شماره په سره شیر کوم، کولای شئ واتساپ لاره ما سره شیر کړئ، زه په خدمت کې یم. خو کوشش وکړئ چې دغه پریکټیکل کار کوئ او صرف ویډیو په کتل مته چې ګورئ څه نه زده کیږي، باید تاسو پریکټیکل کار کوئ چې څه استفاده وکړئ. دا د ګور راغله. اوس ګوره پروډکټ ډیټیلز، د پروډکټ ډایمنشن، ماډل نمبر، یو پی سی، مانیفیکچر څوک دی، سن نمبر، بي سارې څه معلومات چې ډیټیلز دي د پروډکټ هغه ټول دلته موجود دي. دا بل طرح چې دا د ګور دی بل پروډکټ شو، دا د بل شو، دا دی دا دې شو، د هر پروډکټ اوس راسي په ودرېږي دا ده ټول ډیټیلز تاسو درکوي. اوس د ضرورت نشته چې مو تاسو په یو پروډکټ باندې کلیک وکړو بیا ورته منتظر سو تر څو هغه پروډکټ را خلاص کړي، بیا پروډکټ راځي دلته کته ډیټیلز دی، دا پروډکټ انفارمیشن ډیټیلز تر راځي ځان ته ګورو. مو کولای شئ په عمومي صفحه کې چې څومره پروډکټ موجود دي هر کټګوري کې کټګوري ته ولاړ شئ، تاسو راځي موس باندې دروي په پروډکټ باندې تاسو ته هغه پروډکټ ډیټیلز ټول راځي. هغه د سرچ په حالت کې ده سنټرنس لوی په وخت نیسي، یو لودینګ په حالت کې ده کلیک سوی ده ځکه نه راوسته. دا سرچ په حالت کې کوشش کوئ دلته لومړی چې تاسو انټرنټ لوی کار کوي، دغه ایکسټنشن حتما کار کوي، لې ورته منتظر کیږئ. یو ریفریش ورکوو. د ما کمپیوټر لږ زیات مصروفه ده، مینه ګوره چې موس په در مغرا څخه کلیک سوی ډېر زیات کار مې پرې کړی. تاسو کولی شئ چې دقیقې چک کړئ د هر یو ډیټیلز درته راځي، لکه مخکې چې مو کتل د یو ډیټیلز راغلل په همدغه رقم د ټولو پروډکټو ډیټیلز راځي، چې موس پرې ودرئ ډیټیلز درته راخلاصوي. نو دا ولودي ډیس کیو ایکسټنشن اړوند معلومات. تاسو کولی شئ چې دغه عملي کړئ، که کمپیوټر لرئ زه خدمت کې یم. ټول په کمپیوټر کې کار کوي، حتما کار کوي. همدغه د وخت انټرنټ ډېر ضعیفه شو مخکې، دا د اوس ګوره په ټولو باندې بیرته راځي. راځو ښکته په نور پروډکټ باندې هم ګورو، پر پروډکټ باندې هغه ډیټیلز راځي. نو دا ډېره اسانه طریقه شوه د مو د وخت له ضایع کېدا څخه مخنیوی کوي. یو ځل چې اډ کړئ وروسته کولی شئ په ویب سایټ کې ساده په عمومي ټول پروډکټ هر باندې کلیک کوئ ګورئ، کولی شئ معلومات یې راواخلئ ته یوسئ په شیټ کې لکه تېرو چې مینوال اډ کول همدغه ځینې اډ کړئ یا همداسې ګورئ درته معلومیږي چې بې سارې څو ده، سیلارام کې څو دي، ډایمنشن یې څه شی ده، ټول معلومات درته معلومیږي. نو هیله ده چې له دې ویډیو مو څه زده کړي وي. تر بل ویډیو په الله سپارم. ښه وخت کې چارې.